کتونکو نه لیاک دی او ښه باید ښه په مزو کې باید ښه ټیک ټاک باید. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ وئ، ټیک ټاک پئ او د ژوند په مزو کې به یې ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ښه نو نن چې دی د ټول ناول خو ځم سټوډیو ته او بیا به نور ګپ شپ چې دی سټوډیو کې لګو. نو چېرته ځئ زموږ سره یې. ښه نو اوس دې ټایم کې زه سټوډیو ته راورسېدم او یاره زه ناوخته راوځم په دې سرو غرمو کې. ټول لار باندې مې غرمه ووایي، دومره تیز غرمه دي بارو. څویم ورځ د باران هم نشته دی، څه په روډ کې دوړي او څه دومره زیات ټریفیک وي او سره پاسې غاړې تیز غرمه وي، نو ډېر زیات لږه بد یم بیا. نو اوس زه سټوډیو ته رالم او یاره پرونی ویډیو مې لا اوسه پورې نه ده اپلوډ شوې. یو راته بله ویډیو هغه مې نیمه ایډیټ کړې ده، نیمه پاتې ده، هغه هم لا اپلوډینګ نه پرته را پاتې ده. او پرون چې مې کومه بله ویډیو کړې ده هغه هم لا اپلوډینګ نه پاتې ده. او نن چې کومه بله ویډیو کوم دا خو یو سبا به اپلوډ شي، اپلوډ کومه که نه. نو کارونه راته ډېر دی او سر یو دی، بس زه ګورو څه چل کېږي. ښه نو دا ټایم کې چې اوس دی نو تقریبا یوه نیمه بجه شوه او نه یې مویي چې ورشه ماله سره خوراک څه راوړه، یا چاول راوړه یا روټۍ راوړه یا څه راوړه خوراک له زه وږی شوی یم. نو بس اوس ځم بازار ته. زما بازار کې نور هم کارونه دي خو کېدای شي هغه وروسته وکړم ځکه چې دا ټایم ډېره زیاته ګرمي که نه. نو ول ځم بازار ته، هغه له به خوراک سره راوړم، ځان له به هم راوړم ځکه چې زه هم وږی یم. او رمیز ناست دی. رمیز ته وږی که نه؟ ته وخوړه نه به خورې که نه؟ ګوره مې وړو نه به خورې؟ ښه ده دا وي که نه زه نه خورم، وروسته به ګورو چې دی خوري که نه خوري. دا ریمونټ چې و که نه را نن نه یو 2 میاشتې مخکې نه یم مصري را ورکړی او اوسه پورې را مصري سره دغسې پروت و. اوس به یې زه لاړم را ومې اغوستو. ها بای نو زمونږ د بونیر نه دی نور کو څه مشهور شته که نه، خو بریاني نه دی مشهوره ده لکه، ځکه چې بریانۍ کې لکه ډېره زیاته خوږه ده. نو تاسو مو خورئ. تا خو وختي زه روټۍ نه خورم، نو اوس بریاني نه خوري که نه؟ نو تا خو یې زه نه خورم. زه نه خورم نو خورم. ښه جي نو دا ټایم کې زه رالم کور ته او کور نه بیا راوختم واپس. دلته مې رور را روان دی یونیورسټۍ نه که نه، هغه وی چې ما پسې راوځه بیا اکثر ګاډی نه نو چې ما بیا ځان سره وسې. نو هغه پسې رالم اوس دلته سرملنګ بابا ته، دې ځای ته سرملنګ بابا وایي. نو دې ځای ته رالم، بس اوس هغه ته انتظار کوم او بیا به ځو کور ته. دا ماشوم چې دی که نه دی بره وګوره لکه دا زما اتره زوی دی. د اکثر کور زما ولاګ پیښې کوي، زه دا کومې خبرې کوم که نه دی زما پیښې کوي. ورګه ښه دی ستاسو مخکې اوس په کیمرې مخکې هم کوي. ها اوس وایه زه سر نه شروع کړه. ګرانو کتونکو نه ټاپک ښه باید ښه په منځو کې باید. او دا اوس رالو خان بابا ده او دا اوس خانجي پسې را روان یو، لږ بره به پسې لاړ شو بیا به راشو بیا به کور ته لاړ شو. او نور زه څنګه وام؟ زه نور څنګه وام؟ ته چې نور کله که څنګه زما پیښې کوې زه چې نه یم. نو ته وایه ګرانو کتونکو ځان 1 بجه ده اوس سره ووتم بار غالي ته ووتم ښه نو زه د هغې غر د سر نه راکوز شوم او هغه یې دی دلته یي مونځ کوي په مانځه ولاړلی. دې ځای پورې پیاده راغی. هلکه دومره ګاډي راتلو ځان له پکې یو ګاډي ته ختلی وي. یاره داسې خبره ده که نه ساکه چې مانځه ټایم دی زه مونځ کوم. ها
خانو دې ټایم کې چې دی که نه مکمل تور وریځ راغلی ده دا اوس مونږ په بله ضلع کې یو که نه مونږ ضلع چې راغلی دې غر راغلی الله پاک دې وي چې زمونږ هم په بونیر کې باران وشو په دې ضلع کې هم باران وشو ته راورسېدی لکه زو اوسو کور ته زه پر یې پورې ځای باندې ولاړو ما چې تا ته مې چې بر راوخېږي نو بره به راختلی وي که نه پو دا ته داسې دغه ته راختې زوی ساکه کور ته ځو که نه واپس ځو نه کور ته واپس ځو که نه چکر لګو نور مو کور ته واپس ځو کور ته واپس ځو موټرسایکل کې تیل نشته تیل لګاندي اورې که نه بس پیاده پیاده ځو دلته تیل کم ځای دلته پمپ کم ځای دی پمپ اپره ولاړ شي ځه جوزو راته حاجی نو زمونږ نننی بلاګ چې وکړو نو هغه دومره و امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما له راکړئ اجازت د سباني بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان